ګرانو ملګرو د روژې مبارکه میاشت شروع شوې ده لږ ګزاره پکې پکار ده نو هر سړی به ګزارو کې خو د چرسو او د نسوارو والا اوهو دوی ته ګزاره ډیره ګرانه ده لکه دا ملګري ځکه نو استاجي نن خوب به اودسه وایه ړومبې روژه ده دماغم کار نه کوي نسوارم نه دی اچولي د الله خاطر وکړه راشي روږه نو دې بیخو باسه کجوره د نسوار نه دي الکه ګورې نسواریانو سره به ډېرې انټې پینټې نه جنګوي بس چې څه وی وی ټیک وی ښه او بالکل روژه کې د 12 بجو نه بعد چې کوم نسواري درته ووایي چې غوا الوځي نو وی بالکل الوځي بحث ورسره مه کوئ وی ما وخت هم لیدلی و د بجلۍ په تارونو ناسته وه ګرانو ملګرو غني بینک ته ورغلی دی پیسې جمع کوي نو په څه طریقې جمع کوي راځئ چې وګورو وخت نازک دی ډېر زیات نازک دی نو زم چې دا پیسې دي دا شل دېرش څلوېښت 50 روپۍ دي زم چې دا بینک کې تاسو سره محفوظې کېدم بینک خو ستاسو صحیح دی که نه پیسې خو محفوظې دي نوکران هم څو ساتلي دي شته دی اکاونټ شته دی نوکران هم څو ساتلي دي لکه بینک تماچو سره چې ولاړ وي ډېر ښه دي ښه دا پیسې مهرباني وکړئ دا خپل بینک کې محفوظې کېدی سبا اول زه غني څه پوره شي د ټولې 50 روپۍ جمع کوي او د قړتو ته وګورئ عربه تاسو مریض په شل دا شل دېرش څلوېښت 50 لاس په خیر کې لوندوي هیڅ خبره ها دا صحیح نه څو لوټه صحیح نه دا وګوره دا دوه لوټه ترا سیب دا سیدی ترا کدا ته بوین کدا صحیح صحیح راغلی ها نه زه ته خبرو کوم ګوره ته منیجر صاحب خفه نه شو لکه ته هر چا کار کې کار مه ساتوې ولې خبرې صحیح خبره ده یار د غني یو طرف ته دا خبره ډېر مزیداره ده زما خوښه ده یار پیسې د چا دي پیسې ستا دي بینک کې اکاونټ د چا دی هم ستا دي نو زما خوښه ده که زه خپل اکاونټ کې 1 نمبر پیسې کړم که 2 نمبر کړم یو د بل د پاسه پوره لوښي دي که نه راځئ چې اوس عمر ګلو ګورو چې دې څه وایي اورئ السلام علیکم وعلیکم سلام دا حلیم پلیټ په څو دی حلیم په 100 روپے پلیټ یو پلیټ راکا نیمبو د لپینا چوړ کما زخواره د مالدارو کر چې میلمه لاړ شي نو خپلو ماشومان ته وایي انکل ته سلام وکړه او د غریبانانو کله چې میلمه لاړ شي نو کور ولې خپلو ماشومانو ته وایي ماماجي ته پچای ښکاره که یاروره بلال د بوډاګي دی هوټل ته تللی دی راشه که ته ودېږې دونه شي ته وګوره او دونه غوسې ته وګوره راشه که نه وکه وکه ته زما څوک یې وکه چاله پیالم نه ولمه زما پیالم ته دغې ورته ما پلار هم دغې څوک سړی نه ټیک یو ټیک ستا پلار ده وای لیټې بند کړه وای لیټې بند کړه موبایل وکړه ټوپه پاک کړه لاګ په دې ټیم کې به موبایل قتل هم نه راځي ما د کشم نه جوړ کړم خو په دې کا کوم او ګډاګي ته په دې کا کوم سړی ګډي وډي وای وړا یو خبره کوي بل خبره کوي او هو بلال مواد هم را لاړه کو ها ته کله ته وتلاري کوم پتا دشي کوم په ځنې څنګه کا دوره ته کوم دما یو خبره کوي او بل فریدي یو کوي او بل سمو وټل دا او وکاسه نه ویل ته فریډ ما سره ډېر ګاډ واټ کو دا دیونه دې مله کومه ما کا نه کوي او باور کار سماره وخت سماره څوکوله وای کنځنې به کړې مې میس کې کټ کړې دا یو شی دې زما جانان لپاره ډالۍ وي وای زه ستا یم ته زما نشوې د بل بم نشي زه ستا یم ته زما نشوې د بل بم نشي د زهرو ګولۍ خورم ځان به منډم چې زما نشي
اسې ملګرو خپل یو کې چې دا سړی سره د 60 ساله جانانه سړی کونه په کونه اتړي او خیالي ته وغورځوي نو څنګه وي دا هلک نه ته ناست دی او سر یې وله مکمل ګانجې که بلکې سم یې وله شینګری کې نو چې کله به وله هغه آفټر شو مې کړي که نه هغه ډیټالي یا نور سي د جراثیمو دپاره نو خو سیزل کوي نو د هلک د حرکاتو ته وګورئ ښه بس سے مدد کرو بولے مدد کرو یار چل کے گئی یار ویا مدد کرو یار گنجے والوں سے عزت بچې د کریم الله زوی شوی دی د کریم الله زوی وشو د کریم الله زوی مو شو د عزت الله زوی مو شو او د شربت الله زوی مو شو آی هاي کدا کم سے کم کال مخکې شوی وي ځکه نور څه نه وي د خپلو پلارانو ودونه خو به یې لیدلي ملګرو وګورئ که نه هغه ماشوم یې په ټوکو ټوکو کې ویره په ریشه بو دی ملګرو پردو خیراتونو پسې شاپرې وړل خو دا خو یو عامه خبره را که نه معمولي خبره را خو دې د بلا بچیو پسې سوړي دي دا هم لږ وګورئ که نه ये तो खुदा दी तबाह बर्बाद का खुदा दी पसलूरी रावण का खुदा दी दिसी बदी सियाल का ना कि दड़ा खेदो न उसी दफ्ता डेरा नाजेज उकड़ा ملګرو ته پښتو یو متل دی که چاګیره درکړه نو په موټو به نو باسې د دې مطلب څه دی راځئ چې دې ویډیو کې وګورو ما پلار را لګلم لکه شانتي بوس راکړه غوا وږي د هغې له ورکو ورشه مړه واله چې څومره اخلې مړه دا خپلو ګوڼه ده ورشه واله تاسو دې کوم دي اخرت تشریف راوړو زمونږ د مشر اوټونو ته ولاړ دی او چې ستاسو سپورټ را سره نو ان شاء الله مونږ به کامیاب شو ولې نه جی ولې نه داسې بریتونو والا ځوان خو زما داسې خوښي که نه یقین وکړئ زما دا خریلی بني ادم نه دا مې والله د سوره زیات بدي شي منې او ماشاءالله داسې چې بریت ساتي که نه ځوانان یو دا خو به مونږ داسې سپورټ کوو آی لو بریتونه یار تاسو ته څه پته ده مهرباني جی مهرباني ډېره مننه جی که د مهربانۍ څه خبره ده داسې بریتو والا سړی خو زما په خپله ډېر زیات خوښي یو مې هغه سړی بدي شي چې بریتې نه بل مې هغه سړی بدي شي چې دی ځان ته پښتون وي او دی ګډېږي او بې ځایه بې ځایه بس دغه مې ډېر بدي شي اوس به د چا هغه پلار راټینګ کي حوصله وکړه مشره چلو شو په دې مشر ګېټه کې دړی بس دی په بدن مې اور باندې نور مې نشي رامنې کولی خوار د عادت نه مجبور دی که برې ته هر څومره غړتې خو بس ټینګ نه شو که نه